غیر مقلدینو بس مونږ کو څنګه دي دی به مخکې څنګه ودرېږي حنفي ورپسې ولاړو که نه هغه ته وی ولې دا لاس هغه ورته تا نه یېرېږم ته مخکې ولاړې نو په دې وجه باندې او بل دې کې دا دی چې غیر مقلد کې یو بله مسله ده غیر مقلدین وایي چې چا نه هوا خارجه شوه نو د هغه اودس نه ماتېږي نو هغوی ټول ورځ سلیم سره ذات کړي وي اودس نه ماتېږي دا د هغوی عقیده ده نو چې اوس اوړي کې خو په دې وجه ورپسې نه کېږي چې د هغوی هوا سره اودس نه ماتېږي مونږ وایو هسې نه ده وله خرش ورکړی یا مونږ ورپسې ولاړ یو مونږ ځکه ورپسې مونږ نه کوو او په جمې کې به ورپسې ولې نه کوي هغه وایي په جرابو مسا پرون کابل اوس مې د یو مولوي صاحب بیان اورېدو ښه مشهور ملا دی هلته پاکستان او دومره پټکی اچولی چې نهر پیشو دې ټوپ نشي وهلی هغه ناست دی په د اهل حقو باندې رد کوي هلکه نو رد خو سم د سړیتوب رد وکړه چې څوک یې جواب ورکړي دا باز راشي ما ته وایي جواب ورکړه زه د دې قصو څه جواب ورکړم هغه یو دا خبره وکړه وایي دوی وایي چې د چا نه هوا وځي اواز وځي دا اودس نه ماتېږي نو ځکه په دوی پسې شاته مونځ نه کېږي د دوی اودسونه وایي ماتي خو ته ما ته وایي چې دې خبرې جواب ورکړه زه دې څه جواب ورکړم زه څنګه جواب ورکړم د کوم ځای نه شروع وکړم داسې مسخرې په هغو پورې وکړم دا خو ما ته ځان بیا سپک کړي یعنې داسې ټوغې مال هم راځي د دوی د بعضو په دې کتابونو کې چې کومې لطیفې لیکلی شوي دي ته به ورته حیران شي دا لطیفې ما ته هم یادېږي خو ما ته مې ځان سپک ښکاري خو داسې خبره شوه چې په دوی پسې شاته مونځ نه کېږي ولې ځکه چې د دوی اودسونه ماتي دا خو زمونږ ماشوم ته هم پته راوله وایي بچي اودس په څه ماتېږي هغه به د اولنۍ خبره دا کوي چې په اواز وتو سره هوا وتو سره اودس به دغه ته معلومه ده حدیثونو کې خوازح راغلي نو دا خو په اوړي کې ځکه په دوی پسې مونځ نه کېږي او په جمعې کې بیا په دوی پسې مونځ ولې نه کېږي ځکه چې دوی په جوراو باندې مسح کړي څه مضبوط دلایل دي د مونځ نه کېدو په موږ پسې یو دا چې دوی چې په هوا وتو سره اودس نه ماتېږي ښه نو بیا خو دغه وجه په جمعې کې وشتي نو بله ورسره سره ذکر کوي دا په جمعې کې نه ده بیا په جمعې کې مې انسان اودس ماتی کوي که نه نو ولې په هغې بیا څنګه بیا خو دغه یوه خبره وکړه او بیا د ځان د ښکاره کولو دپاره او د ځان د مشهورو دپاره کېمې نو غلی مې کو لاړه وتښتېدو په منبر یو سړی یوازې ناستي او مخامخ ورته خپل خلک ناستي دي چې څه ووایي حیران به شي انسان وایي دې سړي پسې چې یو خو راپاڅېدلی وي چې ورته ویلی مولوي صاحب ته د هغه انسان د وارثانو په منبر ناستي چې هغه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې دا لطیفې دا ډکه وسلې خوند کوي دا ګډې وډې خوند کوي که ته رد کې او موږ د دې خلکو نه لرې کول غواړې نو ټوس دلایل د قرآن او حدیث نه وښایه داسې خبره شوه او ځکه دا په دې شکر وباسئ او الحمدلله په مخه وایئ موږ ته د اوسه پورې چې څوک هم په موږ باندې رد کوي هغه به پالتو خبرې کوي لا د اوسه پورې چا موږ ته نه مشرک ویلی نه بدعتي ویلی موږ ته ګوره څوک مشرک او بدعتي نه وایي غیر مقلد دی د انګریزانو سړی دی او دا خو داسې دي څوک ثابت کړي چې موږ شرک کړی نشي ثابتولی ځکه راته مشرک نه وایي نه راته څوک بدعتي ویلی شي ځکه چې د بدعت هم کړی نه دی دا د سوچ خبرې دي ټولې زه د عامې د ماشومانانو خبرې نه کوم او نه د دغه مولیانو په شان خبره مې دې پورې راواغسته چې اهل حق هر زمانه کې خلکو تنګ کړي دي هر زمانه کې په هغوی پسې خبرې شوي دي هر زمانه کې هغوی سره جګړې شوي دي خو په حق ګوره خون اله کوي چې کله درته تکلیف پې میلاوېږي دا بعض ملګري زموږ دلته دي چې څه مزمري د بریتونه ویني ساسي ځکه چې مد مقابل کې څه نه او نه یې څوک تنګېږي خو چې هلته ملک ته لاړ شي بیا پته ولګي دې څومره اوبو کې دی هلته یې بیا پته لګي نو چې کم دا حق الله دې دغه مبارک خبره کوي د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو چې کله د سقي عبادت شروع وکړه یا موسی علیه السلام ویرولم راواپس شي الله بدل عذاب درکړي الله واشربوا في قلوبهم العجل الله وی د سخي هغه محبت د هغوی په زړونو کې هغې ګلی شوی و
دا ډېر ناشنا تعبیر دی او چې کله د سخي محبت د هغوی د زړه د غوښو سره ګډوډ شو نو د دې وته بیا څه شو ګران شو دله دا چې الله یې وغواړي کله چې دا حق ستا په دې غوښه کې واغېږلی شي که او د زړه دې کومې ته کوشي که نه دا والله که په پاکستان کې او که افغانستان کې او که په انګلینډ کې او که په امریکا کې او که په سعودي کې هېڅوک د دې بیا نشان دی د حق ځان له وخوني الله دې موږ په دې حق باندې د مرګه پورې قایم او دایم